السلام علیکم دوستانو ښه راغلاست. زه یم جاوید خان. دوستانو که چیرته تاسو وغواړئ چې په واتساپ باندې تاسو ته څوک زنګ ووهي یا کال وکړي او تاسو وغواړئ چې د هغه کس خبرې ثبت کړئ، آیا په واتساپ کې دغسې یو فیوچر یا داسې کوم آپشن شته دی چې تاسو د هغې خبرې ریکارډ کړئ؟ دوستانو فار اگزامپل زه دا واتساپ راخلاصوم او ماته زنګ راځي. که څوک ماته زنګ ووهي آیا زه یې خبرې ثبتولی شم؟ په عادي ډول باندې دوستانو تاسو د هیچا خبرې هم نشئ ثبتولی. ولې دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو سره یو طریقه شریکوم چې په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ دوستانو چې د هر چا د واتساپ خبرې ثبت یا ریکارډ کړئ. فار اگزامپل دوستانو زه راځم دې واتساپ ته او دا زما عادي واتساپ دی او دې خوا وګورئ دوستانو زما سره بزنس واتساپ دی. که زه د دې عادي واتساپ نه بزنس واتساپ ته خپل زنګ ووهم آیا خبرې به ما سره ریکارډ شي؟ هاو ریکارډ به شي. دې لپاره زه دوستانو راځم او دغه یو اپلیکیشن چې ما را ډاونلوډ کړی دی دغه اپلیکیشن به تاسو هم ډاونلوډ کړئ. د دې د ډاونلوډ طریقه به هم زه تاسو ته وښیم او چې کله تاسو د اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ ډیر اسانه دوستانو دغه بټن به داسې اوکې کړئ. دا بټن هم چې کله اوکې کړه ریکارډ روان شو دوستانو. دا ریکارډ که 4 ساعت هم روان وي دوستانو تر هغه وخته پورې د اپلیکیشن ریکارډ نه کوي تر څو چې تاسو ته زنګ نه وي راغلی. مطلب ستاسو په موبایل کې دا اضافي سټوریج یا ځای نه نیسي. اوس وګورئ دوستانو زه راځم د خپل عادي واتساپ ته او بیا راځم د خپل بزنس واتساپ ته له دې نه داسې رنګ یا زنګ وخمه. ګورئ دوستانو دلته زنګ راغی او زه داسې دا اوکې کوم. دا چې کله داسې اوکې شو ګورئ دوستانو دلته زه یو څه خبرې کوم. السلام علیکم، جوړ په خیر، ښه یاستئ، وخت ژوند ښه تېرېږي او دا مې داسې کټ کړې دوستانو. نو دلته وګورئ دوستانو چې هغه خبرې زما سره اټومیټیک ریکارډ شوي دي. که چیرته تاسو غواړئ چې دغه خبرې واورئ نو داسې به د ریکارډ باندې داسې کلیک وکړئ، بیا به راشئ او دې برخې نه به یې داسې پلی کړئ. السلام علیکم، جوړ په خیر، ښه یاستئ، وخت ژوند ښه تېرېږي. نو دوستانو دا یوازینی اپلیکیشن دی چې تاسو د دې په مدد باندې کولی شئ چې د واتساپ زنګ، د میسنجر زنګ یا بل هر یو اپلیکیشن چې کوم د انټرنیټ په ذریعه باندې څوک تاسو ته زنګ وهي د هغې خبرې ریکارډ کړئ. اوس راځو دوستانو او د دې اپلیکیشن د ډاونلوډ مکمله طریقه زده کوو چې د اپلیکیشن به تاسو د کوم ځای نه ډاونلوډوئ او څنګه به یې کنفیګر کوئ. ډېر اسانه دوستانو. تاسو به دوستانو په خپل موبایل کې پلی سټور راخلاص کړئ لکه څنګه چې ما پلی سټور راخلاص کړئ. بیا به راشئ سرچ برخې ته دوستانو او دلته به تاسو ورته ولیکئ کال ریکارډر. کال ریکارډر هم چې ولیکو دوستانو بیا به داسې سرچ کړئ. د سرچ نه وروسته وګورئ دوستانو دغه اپلیکیشن زما سره په 6 نمبر باندې راځي. دغه اپلیکیشن زما سره له مخکې نه انسټال دی، تاسو به یې هم انسټال کړئ. دوستانو د ښي طرف ته ماته اوپن لیکلی، تاسو به انسټال لیکلی وي، دې نه به داسې انسټال کړئ. چې کله مکمل ډول باندې انسټال شو بیا به راشئ دوستانو د اپلیکیشن به داسې راخلاص کړئ. چې کله د اپلیکیشن راخلاص شو دوستانو بیا به داسې نیکسټ کړئ او بیا به دوستانو ګرانټ پرمیشن باندې داسې کلیک وکړئ. یو ځل به یې ایلو کړئ، بیا به یې ایلو کړئ، بیا به یې ایلو کړئ او بیا به یې هم ایلو کړئ. له دې نه وروسته به دوستانو راشئ انیبل اپ کنیکټر، دې بټن باندې به داسې کلیک وکړئ او دلته دوستانو نور تاسو هیڅ سره کار نه لرئ، صرف آخري اپشن ته به راشئ داسې او دا بټن به دې نه داسې آن کړئ او بیا به یې اوکې کړئ. او له دې نه وروسته دوستانو اوکې کنیکټ باندې به داسې کلیک وکړئ او دا به داسې یاس کړئ، بیا به یې ایلو کړئ، بیا به یې هم دوستانو داسې اوکې کړئ او بیا به داسې د فون باندې کلیک وکړئ. بس دې سره دوستانو د اپلیکیشن کنفیګر شوه، مطلب خپل فعالیت یا کار شروع کړئ. اوس به راشئ دوستانو د اپلیکیشن به یو ځل بیا داسې راخلاص کړئ او دلته وګورئ دوستانو دا لاندې د ریکارډ بټن ده، د ریکارډ بټن به داسې اوکې کړئ او له دې نه وروسته دوستانو هر کلم چې تاسو ته رنګ یا زنګ راشي نو دوستانو ستاسو د رنګ یا زنګ خبرې به په اتومات ډول باندې تاسو سره ثبتیږي. دوستانو دا هم یو ډیره مهم او ضروري اپلیکیشن چې ما تاسو سره شریک کړي. که ویډیو کې دوستانو تاسو معلومات ترلاسه کړي وي او څه ناسم ترې نه زده کړي وي ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ.
ښه وخت. الله پامان.